السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته بخیر راغلی. دوستانو د متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزو په اړه بېخي د زیاتې پوښتنې کیږي چې د ویزې خلاصې شوي او کنه او کنه وي خلاصې شوي د به کله خلاصېږي. تاسو زما واتساپ وګورئ. د څومره هم کسان چې تاسو ته زما واتساپ کې ښکاري په دې کې په سلو کې 80% همدا یو پوښتنه کوي چې مونږ ته ځینې خلک وایي متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزې خلاصې شوي دي یا د ویزیټ ویزې کله خلاصېږي او داسې نور. نو زه غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکړم چې متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزې اوس خلاصې شوي او کنه که خلاصې شوي نو اوسني وخت کې کومو کسانو لپاره کیږي او نارمل به کله خلاصېږي. هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم ستاسو په ذریعه دغه معلومات ورسیږي او د دې باره کې چې دوی سره کومه اندېښنه ده هغه حل شي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې متحده عربي اماراتو حکومت 11 میاشتې 18 تاریخ څخه را په دې خوا په 13 هیوادونو باندې ویزیټ ویزې بند کړي کوم چې په هغه کې افغانستان پاکستان هم شامل دي او دغه ویزې تر اوسه پورې هم نه دي خلاصې شوي. په اوسني وخت کې صرف فیملی لپاره ویزیټ ویزه کیږي. نور هیڅ چاته هم د دې ملکونو نېشنلټۍ والا ته ویزیټ ویزې نه کیږي. که کوم څوک په اوسني وخت کې خپل فیملی لپاره ویزیټ ویزې غواړي که هغه د افغانستان او که د پاکستان نو دوی کولی شي چې ما سره په همدغه واتساپ شمیره کومه چې سکرین باندې ښکاري تماس ونیسي او دغه فیملی ویزې هم زیات واخه اخلي. کله چې یو فیملی لپاره مونږ ویزیټ ویزې جمع کوو نو کم سے کم 10 کری ورځې اخلي. 10 کری ورځې نه مطلب دا دی چې کوم ورځو کې چې حکومت کار کوي مقصد جمعه هفته چټي او د نورو ورځو ته کری ورځې ویل کیږي. نو په اوسني وخت کې کم څوک چې ویزه جمع کړي کم سے کم 10 کری ورځې خو خامخا اخلي. د سکرین باندې تاسو وګورئ د هغه ویزې دي کوم چې 15 تاریخ باندې شوي دي او دا د نن تاریخ ویزه ده کومه چې نن شوې ده. نو فیملی لپاره ویزې کیږي که هغه د افغانستان او که د پاکستان وي خو صرف وخت اخلي. نارمل به کله خلاصېږي نو دوستانو دې باره کې هیڅ معلومات نه کیږي چې نارمل به کله خلاصېږي. هو کله مې اماراتو حکومت د ویزیټ ویزو خلاصولو رسمي اعلان وکړ یا د ویزې په عملي ډول وشوې نو تاسو ته زه خامخا ویډیو پې جوړوم. دلته به د هغې چا باره کې هم معلومات درکړم کوم چې اوس مهال په داخل د اماراتو کې دي او دوی په ویزیټ باندې دي. که څه هم دې باره کې ما تېرې 2 ویډیوګانې جوړې کړي وې دوی ته ما معلومات ورکړي وو خو یو ځل بیا دوی ته وایم که چیرې کوم څوک په تاسو کې متحده عربي اماراتو کې په ویزیټ باندې وي او د دوی ویزیټ ویزې ختم شوي وي دوی بالکل کولی شي چې خپلې ویزیټ ویزې نوي کړي یا پالین ابوظبي دوبۍ کې خپله ویزه پخې ویزې ته واړوي. د نور اماراتو کې څه نه ستونزه ده خو دوی په اسانۍ سره کولی شي چې دوبۍ ابوظبي آلین پخو ویزو ته خپله ویزیټ ویزه واړوي. خو که کوم څوک خپله ویزه پخې ویزې ته نه اړوي او دی غواړي چې خپله ویزیټ ویزه نوي کړي نو هغه هم کولی شي دی کولی شي چې خپله ویزیټ ویزه د 1 میاشتې لپاره یا د 3 میاشتو لپاره نوي کړي. که چیرې کوم څوک په تاسو کې خپله ویزیټ ویزه نوي کوي دی کولی شي چې ما سره په همدغه واتساپ شمیره چې کومه سکرین باندې درته ښکاري اړیکه ونیسي. که هغه په اماراتو کې هر ځای کې وي نو موږ کولی شي چې دوی ته ویزیټ ویزه نوي کړو. دلته یو خبره بل هم یادوم کوم چا چې ویزیټ ویزه کې وخت ختم شوی دی دوی لپاره حکومت 10 ورځې نوره هم ورکوي. اکثر دوم معلومات وي خو کوم چاته چې معلومات نه وي نو دوی د خبرې وي چې اماراتو حکومت دوی لپاره 10 ورځې نوره هم ورکوي. دا ځکه درته وایم چې په اوسني وخت کې زیات کسان ماته میسیجونه کوي کوم چې د دوی 9 ورځې پوره شوي او دوی خپله ویزه نه کوي نو دوی بیچارهګان ډېر ورخطي چې مونږ پسې مخالفي شروع کیږي ولې چې دوی کې اکثر هم داسې معلومات نه چې دوی لپاره اماراتو حکومت 10 ورځې نوره اضافه هم ورکوي. نو د دې لپاره دا خبره ما ضروري وبلله چې تاسو پې خبر کړم. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کې به وئ انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله ده تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور په لاس سپارم. د الله په امان.